کله چې زموږ کمپیوټر ګول هم وي بیا هم په خپل سر باندې چارج مصرفوي یا هم بیټرۍ مصرفوي. ولې زموږ بیټرۍ خرابه ده که کوم بل څه مشکل دی؟ نه، د دې لپاره موږ سمپل سیټینګ لرو. که هغه کنټرول پینل کو وکړو انشاءالله د مشکل څخه به خلاص شو. د هغه لپاره موږ راځو کنټرول پینل اوپن کوو. کله چې موږ کنټرول پینل اوپن کړ نو دلته موږ سره مختلف اپشنونه، موږ راځو پاور اپشن ته. کله چې پاور اپشن ته لاړو دلته موږ سره منیو بار دی. په منیو بار کې موږ سره مختلف ټولسونه دي. د هغه لپاره موږ راځو دوم اپشن چې چوز وات د پاور بټن ډو، په دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړل دلته به تاسو وګورئ موږ سره مختلف سیټینګونه دي، خو په هغه کې مهم چې دي همدا درې سیټینګ دي او یو دغه د شټ ډاون سیټینګ په برخه کې همدا لومړی اپشن دی، دا مهم دی. نو دې لپاره راځو اول وین آی پریس د پاور بټن. زه چې کله د ګولېدو یا د شټ ډاون بټن کلیک کوم په کمپیوټر کې دا ما سره شي کې سلیپ کیږي. نو دا ځکه ما سره چارج ده په مکمل ډول زما کمپیوټر نه خاموش کیږي. نو دې لپاره موږ راځو دلته له سلیپ څخه دا شټ ډاون ته اړو. دلته مختلف نور اپشن ډو ناتینګ د سلیپ د هایبرنیټ دا. نو شټ ډاون یې بهترین ده ځکه چې زه وین آی پریس د پاور بټن کله چې د ګولېدو بټن کلیک کوم دا باید ما سره شټ ډاون شي، یعنی کمپیوټر په بشپړ ډول ما سره باید خاموش شي. دا لومړی. دوم چې دا وین آی د پریس د سلیپ بټن ده. کله چې زه د پوره نه خاموش کېدلو بټن کلیک کوم دا باید ما سره شي سلیپ شي. تاسو دلته نور اپشن هم دي، تاسو کولای شئ چې هر یو انتخاب کړئ. د تاسو زړه خو بهتره چې دا هغه د سلیپ ده. نو دریم وین آی کلوز د لایټ. کله چې زه د کمپیوټر سکرین یعنی کته کړم یا هم بند کړم دا باید ما سره شي سلیپ شي. سلیپ بهتر اپشن دی. تاسو دلته شټ ډاون او نور هم انتخاب لشي، خو سلیپ بهتره ده ځکه کوم وخت ضروري کار وي تاسو سلیپ سکرین را بند کړئ نو دا سره سلیپ کیږي. بیا په تیزوالي سره یا هم په چټکۍ سره کمپیوټر بیرته روښانه کولی شئ. دا موږ سره همدغه درې سیټینګ وو. بل موږ سره دلته شټ ډاون سیټینګ برخه هم ده چې دلته موږ سره لومړی اپشن ډیر مهم دی. نو دا ول تاسو سره د سی ټرن اف وي. کله چې غواړئ دا آن کړئ نو لپاره موږ راځو چینج سیټینګ د کرنټلی اویلیبل. نو دا چې موږ څنګه کلیک وکړل دا به موږ سره اویلیبل شي. نو د دې لپاره موږ په نور اپشنو کې کار نه لرو، فقط دا لومړی اپشن موږ سره مهم دی چې دا ټرن آن فرست سٹارټ اپ ده. نو دا موږ غیر فعال کړو. کله چې موږ غیر فعال کړل نو دا هم موږ سره سیټینګ په سیف چینجز باندې کلیک کوو. اوس که تاسو کمپیوټر ګول هم وي چارج نه مصرف، هغه که 2 ورځې وي 3 ورځې وي که 10% چارج هم پکې وي، تاسو 10 ورځې بعد هم کمپیوټر اخیستلی شئ نو 10% چارج پکې وي او کمپیوټر په خپل سر باندې برق هم چارج نه مصرفوي. د نورو معلومات لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ټیک ټاک چینل هم د سره لایک او فالو کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو د مهمو ګټورو معلوماتو څخه لاسرسی پیدا کړي. ډېره مننه.